बस که تاسو څوک واتساپ کې میسج وکي هغه ته به دا پته نه لګي چې دی آنلاین دی که تاسو آنلاین هم یې مطلب اس ام اس خواته به ډبل ټیک نه لګي سنگل ټیک په لګي هغه ته به دا شروع کېږي چې دی آفلاین دی خو تاسو به آنلاین دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کله موږ په واتساپ کې چاته میسج وکړو یا په میسنجر کې وکړو یا په نورو سوشل میډیا کې موږ اس ام اس وکړو نو چې کله هغه کس آنلاین هغه میسج ته مخامخ ډبل ټیک ولګي او چې کله آفلاین نو هغه ته صرف یو ټیک ولګي. مطلب موږ ته دا شو کوي چې دا کس آفلاین دی د اس ام اس ورته نه دی رسیدلی او چې آنلاین نو ډبل ټیک وته ولګي او چې کله یو ګوري نو به تاسو ته پته ده ډبل ټیک شین شي دا به تاسو کتلی. و ځینې خلک چې هغه وایي زما انټرنیټ دی اني ځینې موبایل استعمالوم فیسبوک یا نور سوشل میډیا استعمالوم یوټیوب یا جیمیل هر سوشل میډیا استعمالوم خو چې کله څوک ماته په واتساپ کې میسج وکړي نو هغه ته دا شو شي چې دا کس آفلاین دی یو ټیک دی اس ام اس ته ولګي. یوازې واتساپ نه دا تاسو په میسنجر کې کولای شئ په ایمو کې کولای شئ یا نور داسې چیټینګ اپلیکیشن دي په هغې کې تاسو دا کولای شئ. کله هم تاسو څوک میسج وکړي نو هغه ته به دا نه شو کېږي چې دی آنلاین دی مطلب کله ته اس ام اس وکړي هغه اس ام اس ته به یو ټیک ولګي هغه ته به دا شو کېږي چې دا آفلاین دی. ځکه اکثر موږ داسې کار کوو په موبایل کې چې موږ پکې بیزي یو نو خلک بیا موږ ته اس ام اس کوي هغه ته شو کېږي چې دی آنلاین دی او خفه کېږي یاره ریپلی راله ول نه راکوي ځکه چې ډبل ټیک ورته لګي اس ام اس ورته ورسېدو هغه ته پته لګي د اس ام اس درته ورسېدو او ما یې ریپلی رانه کړو نو اکثر زموږ نه زیاتره خلک په دې خفه کېږي. نو په نن ویډیو کې درته دا طریقه ښیم تاسو به آنلاین یې موبایل به استعمالوئ ستاسو نیټ په کار کوي چې تاسو څوک په واتساپ میسنجر یا په بل سوشل میډیا کې اس ام اس وکړي نو هغې ته به یو ټیک شو کېږي هغه ته به شو کېږي چې دا کس آفلاین دی. ټوله طریقه درته درښیم ویډیو لایک هم کوي او شیر هم کوي چې هر سړی زده کړي. دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دا هغه اپلیکیشن لینک ما په فرست کمنټ کې ورکړی تاسو زما کمنټ سیکشن ته ورشئ په فرست کمنټ باندې کلیک کړئ لاندې به ډاونلوډ بټن وي په هغې باندې کلیک کړئ دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. کله هم تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اوپن یې کړئ څنګه تاسو دا اوپن کړئ تاسو به دغه شان انټرفیس شو شي تاسو زما د موبایل سکرین ښکاري دلته لیکلی آی ډس اګري او بل لیکلی دی آی اګري تاسو به آی اګري باندې کلیک کړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ بره تاسو ته د ټاګل ښکاري دا بټن ښکاري دی شیلډ خواته دغې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو بیا په اوکې باندې کلیک کړئ. کله تاسو په اوکې باندې کلیک کړئ بیا په اوکې باندې کلیک کړئ دلته بیا لیکلی ډونټ آسک اګین نو تاسو دا ټیک کړئ چې بیا تاسو په مخه باندې دا الرټ نه راړئ اوکې باندې کلیک کړئ نو ستاسو کار وشو. اوس دلته کې تاسو لاندې لیدلی شئ څومره هم اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې انسټال وي هغه تاسو ته ټولې راوړي. اوس تاسو په کوم اپلیکیشن باندې هم انټرنیټ بندول غواړئ بندولی پې شئ. لاندې سکرول کړئ مثلا زه اوس په واتساپ باندې دغه کوم بندوم دلته کې تاسو خیال وکړئ دلته لیکلی واتساپ زه اوس په واتساپ باندې بندوم چې په واتساپ کې څوک ماته میسج وکړي نو هغو ته دې دا نه شو کېږي چې دی آنلاین دی. دې مخامخ یو وای فای ده او یو ورته د موبایل چې کوم نیټ دی هغه دی د آر یو سره په ګوټ کې لیکلی. که تاسو د وای فای نیټ استعمالوئ تاسو پر وای فای پر آیکن باندې کلیک کړئ او که تاسو د موبایل نیټ استعمالوئ نو تاسو باید د موبایل آیکن تاسو ښکاري په دې باندې کلیک کړئ. ما دواړه بند کړه ځکه زه کله د موبایل نیټ استعمالوم او کله وای فای استعمالوم. اوس ما ته څوک په واتساپ کې میسج کوي نو هغه ته به دا نه شو کېږي چې دی آنلاین دی. دغه شی تاسو په میسنجر د سره ټیک ټاک د سره ایمو د سره دا طریقه ورسره وکړئ. د دې نه پس کله هم تاسو ته څوک میسج کوي نو هغه ته به دا نه شو کېږي چې دی آنلاین دی او تاسو یې واپس بیا بندول غواړئ مطلب اوس وایي چې اوس ته شو کېږي نو بیا تاسو راځئ د اپلیکیشن ته او د مخامخ د آیکنز چې کوم دي د وای فای او د موبایل نه په دې باندې کلیک کوئ نو واپس په دې اپلیکیشن کې انټرنیټ کار شروع کوي. خو اول درته دا وایم چې کله تاسو دا آن کوئ نو په دغه اپلیکیشن کې به انټرنیټ کار نه کوي ځکه په دې باندې انټرنیټ بند شو. چې کله تاسو واپس دا واتساپ دا استعمالوئ نو واپس تاسو دا آن کوئ. دا شان انفارمیټیو ویډیو زه روزانه ښیږم که اړین دی فالو کړئ خامخا فالو کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې هر سړی د دې نه فایده واخلي.